استرالیا پاکستان ته په نیمه پای لوبه کې زبردست او خوندوره ماته ورکړه او د افغانانو زړونه یې وګټل. د کابل غږ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د شلوریز نړیوال جام په دویمه نیمه پای لوبه کې استرالیا پاکستان ته په 5 وکټو ماته ورکړه او د ټورنمنت فائنل ته لاره پیدا کړه. د تفصیلاتو له مخې په دویمه نیمه پای لوبه کې په استرالیا وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. پاکستان لومړی توپ وهنه وکړه او په ټاکلو اورونو کې د 4 لوبغاړو په سزېدو 106 منډې جوړې کړې. استرالیا د هدف په تعقیب لوبه 1 اور مخکې پای ته ورسوله. پاکستان په پیل کې ښه توپ اچونه وکړه خو وارنر او میچل مارش پاکستان بوخ وساتلو او چټکې منډې جوړې کړې. شاداب خان د پاکستان لپاره په سختو وختونو کې د توپ وهنې په پتراس کې خپل 4 اورونو کې 4 مهمه وکټې واخیستې. شاداب خان د میچل مارش په ګټون سمیت، وارنر او میکسویل له میدانه خارج کړل. شاداب په 4 اورونو کې یوازې 26 منډې ورکړې. میتیو ویډ او سټیونیوز پیاوړې ملګرتیا جوړه کړه او لوبه یې د پاکستان له لاسونو ویستله. میتیو ویډ د خپلې غوره لوبې ګټلو لپاره د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو. په دې هکله د افغانستان بعضې سیرو په فیسبوک کې خوشحالي څرګنده کړې او د پاکستان په ماتې ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده او په دې خوشحال دي. استرالیا ته مبارکیانې ورکړې دي. همدارنګ جعفرهان په خپل فیسبوک باندې لیکلي اخ د استرالیا په بری مې زړه یخ شو. د استرالیا د کرکټ مینوالو ته د مبارک وي. خوند یې وکړ. استرالیا د 2023 د نړیوال جام د کرکټ په سیالیو کې پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان له نړیوال جام څخه ووت. همدارنګه ډېری افغانانو په فیسبوک باندې خپل خوشحالي څرګنده کړې ده او استرالیا ته مبارکیانې ورکړې دي.